د ټولو نه اول خو نن په دې عظیم الشان غونډه کې په دې کلیزه کې چې په کوم کې یو خواته زمونږ قائد موجود دی ورسره زمونږ مشران موجود دي ورسره مرکزی او صوبایي عہدهدار موجود دي او بل اړخ ته د باچا خان بابا د دې کاروان او د دې قافلې د دې انقلاب سپینګیري زلمي ځوانان مشران کشران میندې او خویندې موجود دي حقیقت دا دی چې نن خو مونږ راجمع شوي وو چې مونږ خپلو باباګانو ته خراج تحسین پیش کړو خو د هغې نه اول زه د عوامي نیشنل پارټۍ غیرتي کارکنانو ته خراج تحسین پیش کوم خراج تحسین تاسو ته پیش کوم ستاسو مینې ته خراج تحسین پیش کوم ستاسو اخلاص ته ستاسو غیرت ته ستاسو پښتو ته ستاسو جذبې ته یو نیم کال مخکې په موږ باندې حکومت مسلط کړی شو یو نیم کال مخکې زموږ د ووټ باندې ډاکه واچولې شوه یو نیم کال مخکې موږ د حکومت او د پارلمان د میدان نه بار کړو په دې سوچ چې موږ به د ولس د میدان هم بار کړي خو نن تاسو دا ثابته کړه چې د ولس په میدان کې واحد سره جنډه ده باچا خاني ده عوامي نیشنل پارټي ده ایمل خان وایي خلک تنقید کوي او په موږ تنقید کوي موږ خو د ظلم خلاف جهاد کو موږ د ظالم خلاف جهاد کو موږ حکومت کم او جهاد زیات کړی دی زمونږ سکولونه محفوظ نو زمونږ حجرې محفوظ نه وې زمونږ جنازې محفوظ نه وې زمونږ وطن محفوظ نو موږ د دغه ظلم خلاف جهاد کړی دی چې کوم سوچ زما بچو ته سکولونو دروازې بندولې زما مشر زما قائد هغه بچو ته د هغې سکولونو دروازې هم کلاو کړي د کالجونو دروازې هم ورته کلاو کړي او د یونیورسټو دروازې هم ورته کلاو کړي یو د سرې جنډې او د اسفندیار خان وزیر اعلی یو د سرې جنډې او د اسفندیار خان حکومتو چې خزانه ډکه او وزیر اعلی به یې تش جیب نه ته ډک جیب ورته چې چېرته به ته ډک جیب او یو د کپتان وزیر اعلی دی ریاست مدینہ نن ریاست مدینہ کې د نوښار په خاوره د یو وړې ماشومې سره د ظلم انتها کیږي زه نن تپوس کوم د ریاست مدینې مشر نه چې څه جسته انصاف پکار دی چې خو نن نوښار ته راغلی وې او د دغې خلکو په غم کې نن شریک وې او د دغې ظالمانو ګریوان ته یې لاس اچولی وې ریاست مدینہ په ریاست مدینہ کې اوړه څومره ارزان شو ریاست مدینہ کې ټماټر کم ځای ته ورسېدله ریاست مدینہ کې بجلی تیل ګیس او چې زه وایم بجلی نو مخامخ راته یو سپین ږیری ناست دی هغه وایي توبه خدایه توبه او تش دا مشر نه وایي چې توبه خدایه توبه هر چا چې نوی پاکستان غوښته او د نوی پاکستان په تمه و نن هر څه
نن وګوره نن ګرانې ته وګوره څه شو هغه 50 لکه کورونه څه شو هغه 1 کروڑ نوکرې څه شو او بیا وی مونږ ډېر ایماندار یو و ایماندارو و د ایماندارۍ ټیکهدارانو په ریاست مدینه کې BRT معلم جبا فورن فنډینګ او چې تپوس ته نه کوي نو دا خو مونږه د سلایې په ماشینانو کې اربونه روپۍ ګټلي دي دا د هغې امدن دی انشاءالله کلي به م راپاسي یونین کونسل به م راپاسي ضلع به م راپاسي صوبه خو الحمدلله راپاسېدلې ده الحمدلله ښه ځوان ښه تکړه صوبایي صدر دی لګیا دی خپلو ملګرو سره سهار او ماښام خپله خواري کوي له خیره ټول به راپاسو که خیري په څو خبرو سره ستاسو نه اجازت غواړم او ډېر هم شکریه ادا کوم که خیري نورې موقع به راځي د موجوده حکومت په حواله ډېر څه داسې دي چې هغه بیانول غواړي خو چې نورې موقع راشي انشاءالله په هغې به بیا تفصیلي خبره کوو ستاسو د ټولو ډېره مهرباني ډېره مننه الله تعالی هم خوشحال آباد او ودان لره